په سعودي عرب کې پاکستانی ښځې او خاوند ته سزا ورکړل شوه او د هغوی سر د تن نه جدا کړی شو. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د خان کلیک په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو، یو تازه خبر دی چې په سعودي عربستان کې د منشیاتو د سمګلینګ په جرم کې د پاکستانی ښځې او خاوند سر د تن نه جدا کړی شو. د سعودي عربستان د ریاض د وزارت خارجه د اړخ نه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې د سعودي عرب یو عدالت د هیروینو او پوډرو په سمګلینګ کې مجرم ښځې او خاوند ته سزای موت اورولی و. دغه سړی چې محمد مصطفی نومیږي او ښځه چې فاطمه اجاز نومیږي د پوډرو د سمګلینګ په دوران کې نیول شوي وو. د سعودي عربستان وزارت وایي چې دغه دواړه مجرمان د تحقیقاتو نه وروسته په دغه جرم کې ککړ نیول شوي وو. هغوی په دې اړه زیاته کړه چې کله سپریم کورټ دوی ته د مرګ سزا واوروله نو د هغې نه وروسته دوی دواړو ښځې او خاوند دغه فیصله چیلنج کړه، خو بیا هم لوی عدالت د دوی سزا برقراره وساتله او په اخره کې دې ښځې او خاوند ته په جده کې د مرګ سزا ورکړل شوه. جسټس پروجیکټ پاکستان یعنی جی بی پی د سعودي عربستان د عدالت په دې فیصله باندې احتجاج کړي او ویلي دي چې په تیرو 15 کالو کې دا وړومبنۍ پاکستاني ښځه ته چې سزا ورکړل شوه. د جی بی پی مطابق چې ویل یې د دواړو ملکونو ترمنځ په دې باندې خبرې روانې وي، خو دې خبرو ته ونه کتلی شو او دغه ښځې او خاوند سر یې د تنه جدا کو. د جی بی پی ایگزیکټیو ډایرکټر په حکومت باندې زور راوړی دی چې د سفارتي تعلقاتو استعمال وکړي او په پاکستانیانو باندې د مرګ سزا په سعودي عرب کې راکمه کړي او یا یې ودروي. د یادولو وړ ده چې د ټولو ملکونو په پرتله په سعودي عرب کې د مرګ سزا ډیره ورکول کیږي، چیرته چې د هر قسم ناروا کار سزا د اسلام د اصولو مطابق ورکول کیږي. په سعودي عربستان کې په 2014 کې په مجموعي تور باندې 144 کسانو ته سزا ورکول شوې ده، خو بیا هم د انساني حقوقو د ګروپ امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ مطابق په 2014 کې په سعودي عربستان کې 1.5 سلنه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکول شوې ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په 2015 کې په سعودي عرب کې 158 کسانو ته د مرګ سزا ورکول شوې ده، چې په تیرو 20 کالو کې دومره کسانو ته د مرګ سزا نه ورکول شوې څومره چې په 2015 کال کې ورکول شوې ده. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ خامخا یې درسره لایک کړئ چې تاسو ته د نړۍ او د سیمې همدغسې معلوماتي خبرونه راوړو او تاسو له حالاتو نه خبر وساتو. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.